زموږ شو درس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سیرت دیجه پورا رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور کلو یې پنځه کلو باندې د خپل والدین سره د مدینه په طرف باندې روان یا د الله سره زیارت لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مشاهده کې سره درو په مسجد کې دا مور وفات کېدل امینه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رسول الله تر د شام په سفر باندې روانو د رسول الله د خو نړیر اصرار وشو چې زم تاسو سره زما هغه د کشر نشیتلې وینه زم دغه د محبت نړیر متاثر و نظر سره روان په دې مزمنس کې د بصره علاقې چې کله رسیدو نو انت د یو راهب سره د دې دوه ملاقات او د رسول الله بیرته واپسی چې د اخر زمانه نبی د يهودي ونه وجني دې په اړه مسله شوی و د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه څه صفات موږ دا بیان کړی وو چې کله به د ابو طالب د زامنو سره کېنه شو بډوړې باندې نو هغه به ماړن شو او ډوړې به اضافه پاتې شو او الله نبی به چې کله وسره نو د هغه به کار نه کېدو او وګي هم پاتې شو دیم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به کله سره وچته دو نو د سترګې به تورې وي او سر به ورته غوړو قناعت ولا انسانو که چا بچی شي ورکه خړلو به یو کې شی ورنګ نو په ورځ شپو بنارو پنار باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو خاصه صفت چې نن درس کې شروع کیږي الصدق محمد رسول الله په ټول عمر کې چې دروغ نه ویلي رښتینی انسان تر دې پورې ورته کې دم راغلی چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پری دی خو دروغ نه وایي چې کله انسان دروغ شروع کی وي دا سړی په خپل امام باندې ویریږي او قرآن کې رب العالمین د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده به ما کانوا یکذبون منافقان انسانان عقدي شی به همیشه دروغ وایي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه څوک چې رښتیا وایي دا به د نیکی په طرف روانيږي او څوک چې د نیکی په طرف روان شو دا به جنت لرسیږي یعنی رسول الله مقصد به حدیث کې دا چې همیشه رښتیا وایي انسان چې دا خبره بځان باندې لازم کی چې زب د مخ کې څومره دروغ ما ویلي دی الله دا غیر استا غیب مبارک انسان معافي غواړم انده به شرط هم زه دروغ نه وایم د دې انسان خیرونه د برکتونو ته به ګوره د دې په عمر کې د دې په اخلاق کې او په معاملاتو کې دا قصب کار دی نو د رسول الله په صفاتو کې کیسه مزیدار صفات دا و چې دا صادق انسانو دشمنانو دا منل چې دا رښتونی دي دروغ نه وایي والفضل ما شهد به الاعداء کمال دا چې ستاسو د فضل باندې دشمن اقرار وکړي د مکه مشرکان نه بغچا د رسول الله بارکه ته پوښتنه کې چې دا څنګه انسان دی دا خو صادق انسان دی رښتونی انسان دی یو صفت دا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صفت دا چې خیانت نه ځان ساتو خائن نو بیا خیانت برابر خبر ده کاغه د رب العالمین په حق کې او کاغه د مخلوق په حق کاغه په یو وحده کې کې په یو منصب کې کې په یو خبره کې په دې ټول کې رسول الله د خیانت نه ځان ساتلی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د منافقانو په علاماتو کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله هغه سره امانت کې خودلې شي د خیانت کوي او رسول الله فرمایي چې قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې دا په امانتونو کې خیانتونه شروع کېږي د شي 32 پیر روانې لکه انسان چې په غنیمت باندې راځي رسول الله شرط خیانت نه لري کړی د الله د نبی په صفاتو کې بل صفات دا چې اشد الحیا ډیر انتهایی حیاناک انسانو تر دې پورې بعض روایتو کې د شی راغلي دی اشد الحیاء من العذراء فی خدرها یو زنانه شراب د خپل کوټنۍ کې ناشتي او آغا پیغله زنانه هغه کې چې څومره حیا ده رسول الله کې د دینم زیاته حیا و دخل قرآن به تیریدو وې د شي کیفیت باندې تیریدو لکه انسان چې دا ګمان وکړي چې یو پیغله زنانه هغه چرته د پردو سره سره ملاقات نه وشي هغه خلکو به د مخ باندې ورتيریږي نو څومره په کم کیفیت باندې روان شي ډېر انتهایی اوچت ناشنا
لیکن د دې باوجود محمد رسول الله ګور ډېر بهادر انسان او مشجع. حدیث کې راځي یو ورځ په مدینه منوره کې د شوازه ولګي د وسبلا رااله څه مصیبت دي تر څو پورې چې مجاهدینو اصله راخستین او محمد رسول الله د بار طرف نن د شر روانو وی ویل چې هیڅ نشته خیر او خیرت دی بس قرار وده شي آرام وکي د څه نه کوي چې شرط وي هغه کې ځان پټ کې ملګر له چې تاسو وګورئ څه چللې ملګری لا خبريږي نو تر څو پورې چې به صحابه اخ کلک مجاهدین هغه چې ځان برابرۍ لیکن رسول الله دومره اوچت کمال کړو چې بیرته راوم ګرځیدو. علي بن ابي طالب فرمایي وی چې کله په میدان د جنگ کې په موږ باندې میدان سخت شو نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول چې به کوم ځای کې د الله نبی دې انت ممزان ورسو هغه باندې به موږ خپل ځړ راډه کولو. حیانات انسان لیکن دغه باوجود بهادر او شجاع. نظر د نعیم کې رسول الله په حیا باندې به تفصیلی بحث شوی دی. حیا به دومره وا وی چې کله به یو کار ولید او هغه به د په طبيعت برابر نه و مخامخ به انسان باندې رد نه کوو شرکت تا کې دغه نقصان دی او دا مسله ده او دا بلکې عامه خبره به وکړه چې وی ویلې زمونږ په دې ملګرو کې بعضې د خلک دي ما بالو اقوام سوجره دي بعضې خلکو له څه کار ده خلکو دي چې د کارونه کوي هر سړي به ځانو پیژني چې لکه زه مودا دا کار مې کړی سبب دا کار نه کوم. دومره وشته انسان حیا به سره ویلې شي. امام راغب رحم الله لیکلي دي وانقباض النفس عن القبائح شرعا عرفا عقلا. خپل ځان د دې بدو شینو نه ساتل کاغه عقلی بدوي کاغه شرعي بدوي کاغه رواجی بدوي. ابن حجر اسقلانی فرمایي وي چې اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې د بدوی نه ځان وساتي او نیکي لر وړاندې شي د خلکو په حقوقو کې تقصیر دی ونیش. شیخ جنید لیکلی دی رحمه الله وی انسان در رب العالمین په دې انعاماتو کې سوچو کې او به په دې خپل ګناهونو باندې سوچو کې د دین چې کوم کیفیت انسان لره عارف شي د حیا ده چې موږ څه کوو الله رب العالمین ته موږ سره څه کوي. موږ سلیریش غنټه ستاسو مخالفت نه ملا تړلې او ته په موږ باندې دا نعمت کوي او به دانه مشروع کړي دی او د نعمتونو او دا حیا په انسان کې کله راځي یو دا چې انسان په خپل ګناهونو کې سوچ وکړي دیم د خپل عمل په تقصیرات او نقصانونو کې سوچ وکړي او دریم د رب العالمین انعاماتو کې سوچ وکړي. څلورم هغه آیاتونه او احادیث وګوري چې پای کې د حیا فضیلت ذکر شوی دی او پنځم چې کله عمل سره د الله د پاره کوي. حدیث کې رسول الله فرمایي چې کله حیا د ایمان شعبه ده کله وی شي حیا ټول خیر دی د شي اخلاق په انسان کې راشي چې هغه بد کارونه سره ور باندې منش. نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې کیسه صفات دا او اذا ذهب المذهب کله رسول الله چې خپل ضرورت پوره کول ډیر لري بلاړو. صحابه فرمایي دومره بلری لاړو چې زمونږ د سترګو نه بالکل پناه شو شرط هم نږدې ضرورت پوره کړي نه لري د رسول الله د پرتګال شرط هم د ملګرو لیدل نه لري. یو ورځ وې صبات تقومن د سوجودا غونې کندرو انت خپل ضرورت پوره کول حذیفه ابن یمان ان شاء الله ودرو دی خو جلکه دی خو سوګرانش نور بډیر لري تل انتهایی حتی تر دې پورې سلف دام لیکلي دي وی چې کوم انسان او دسماته وکي او به د خپل بردوګاک پلاس کې رانیولې او د سر رواني وي د دې انسان شهادت او گواهیم نه قبلي مردود شهادت ته د مروت نه خلاف کار وکي چې د باغې خپل ضرورت پوره کوي به بردوګاک په لاس کې نیولې د په دې خور روان دي د محمد رسول الله بردوګاک شرط هم شاهد لري نه د سرابو بچان لیدل دومره حیانات او دومره شت خلق. حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې د ټول انبيانو دا خبره فاتې ده چې انسان کله حیا پری دي څه شي کوي به هغه دي کوي. دغه حیا د شمو ته چې د شراګیر کړیو د نیکي په طرف باندې دعوت او د بدوی نفساتي د غلطو حرکتونو د غلطو خبرونو غلط ځای الله سړلو نه انسان کې کیفیت راشي شغله به وړاندې کېدل نشي. حاصل دا چې محمد رسول الله کې ډېر ښه اخلاق دي. قران کې رب العالمین فرمایي ته د وشت اخلاق ولید عائشه رضی الله عنها قال صحابه کرام را لوي ویل یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سری وکانه خلقه القران دا قران ټول د رسول الله اخلاق معافی کوا ځان د معافی عادت کا توحید د خلق را بلنه کې را بلنه د جاهلان نه مخاړه منځونه کې پابندي کوا د اوچت ایمان والو
بے پیدي مجلسونه نه کول د خپل عورت حفاظت کو د امانت له حاجت ساتو د لوس پابندي کوله د مانزه حفاظت کو خلق د خیر تمل لرله شابه شوري د شریله امت رب العالمین رایات شو کیسه اخلاق ته صادریده په شی بدنامه نه لګوله د دوستانو مابین کې جدایي نه راوسته مصیبت به شور باندې کله راغی نو صبر به کوو چې کله به نعمت په وشي شکر به کوله د خلکو په ژوند کې د رسول الله محبت پروتو گاونډي ته خوشاله دش امام چې چیرته دروغ نه دی ویلي پاک دمن انسانو معاملې کې ډېر نرمي کوله تر دې پورې یو زنانه چې کله حق د غلامانو دعوت قبول کړي د زنانو د وینځو دعوت یو وینځو اشاره ورته وکړه چې څه د مجلس نه مې دې چې مې سره کار دی چې انت نه مې دې وړاندې رسول الله ورته ویلي چې زه حاجت پوره کوم چې په کوم ځای کې ته ورسې سره کېږي بس نه ګورې چې دا څه مې ما زه په دې کې ناسې موضوع باندې کار ولاړ چې په پرې دې کوم څه راځي هغه دی وی هغه دې کوي چې په دې منځ کې واقع وشو چې غیر ویل شي حرب الفجار توجه حرب الفجار څه معنی حرب معنی جنگ او فجار معنی د نافرمانی عربو کې دا مسله و چې رب العالمین په دې څو میاشتو کې ذوالقعده ذوالحجه محرم او شوال د حج دا کوم موسمونو په دې کې د جنگ جګړې قتل او قتال نه منشي وو چې دې کې بتاو سودا شي نه کوي ترڅو د حج لراشو په آرام باندې خپل حج پوره کړي دې کده شو وشولا نعمان ابن منذر دا د عربو یو بادشاہ د عراق د مکینه ال تلاړو وې د سمال راولې ګور د اوقاس میلیلا او د هغه مال مشری شه دا عروه ابن رجال یا عروه الرجال ورکړه ورته ویل چې زما د مال وېسو د اوقاس په دې میله کې خرڅ کا ال تلارشه هغه دا ډیره کوي کله چې د میلې لراغې نو په دې کې عربي او براس په نامه باندې په دې انسانانو کې بعضې داسې انسانان دي چې هغوی غواړي په یو ځای کې قتل او قتال او جګړې شروع شي د خلکو په طبیعتونو کې دا مسله ده رسول الله فرمایي علیه الصلاة والسلام بعضې انسانان د خیر چابینې دي د شر کلوبونه دي او بعضې بالعکس دي د شر چابینې دي او د خیر کلوبونه دي بعضې انسان چې کله یو مجلس ته داخل شي نو متصل جګړه جوړې شي بعضې داسې چې جګړې او قتلونه شوي لیکن دا چې کله راشي هېڅ جوړه وشي دې براس په نامه باندې سړی دا راوچت شو او عروه الرجال یا عروه ابن رجال دې ووژل او قتل کې ایسه وتکتیدو خیبر له د عربو مشرانو له دا خبره وکړه چې ای خلکو ګوره ما خو قتل کړی دی ګوره داسې نه چې تاسو پکې ګیر نشئ زه تاسو هم حرم له ننوځئ تښتئ حرم نه چې کله یو سړی داخل شو نو بیا په هغې باندې چا بحث او جنګ او قتل او قتال نه کوو د عربو چې څومره مشران وو هغو ټول دا میله پرېښودله تجارتونه یې پرېښودل لاړ په دې حرم وننواته د قیس ابن غیلان چې دا د طائف نه قافله او قبیله وه رالل مسلح تشکیل ورکړي نعمان ابن منذر چې کار شوی دی ستاسو دا سړی وژلی ورشئ چې کله بیت الله لرارو نو د عرب ټول په دې حرم کې دننه ناست و بهر نه راوته ډېر انتظار ورته وکړي خو هلته ناست وه اخر ورته ویلې وی را روان کار به موږ تاسو جنګ کوو اوس خو تاسو په داخل د حرم کې راوځئ نو موږ هم در باندې حمله نه کوو ګورو به وی صحیح ده دوی چې لاړه عربو خپلې اسلحې برابرې کړې او دوی هم برابر کړه را روان کال چې څنګه راغی جنګ جوړ شو د ورځې په اول کې دا قریش کمزوري شو لیکن مازدیګر وخت کې رب العالمین دوی له دا طاقت ورکړي چې ایسته به د خلکو باندې راوچت شو را بالا ډېر قتلونه پکې وشو جنګونه پکې وشو اخر پکې یو درېمګړی راغی صلح یې وکړه نبی کریم علیه الصلاة والسلام د 15 یا د 14 کلو په عمر دی او څه فرمایي یا د 60 کلو په عمر وی انبلو رسول الله فرمایي چې په دې جنګ کې ما برخه اخیستې ور خپل ترون له مغشي ورکول او غي بوشتل نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې جنګ کې ولې شریک شو لوی وجه پکې دا ده چې محمد رسول الله د جنگ ټریننګ یاد کی مجاهد نبی دی
تورات کې محمد رسول الله یو صفت دی نبی الملحمه اق نبی چې هغه د خلکو نه کوکی تر شغه مجاهد دی عبد الله بن زبیر فرمایي وکړه چې څنګه مشرانو جګړه کوله موږ به زی بوتله په طرف باندې وځي کې کینه ولا مولانا د دشمن سره په میدان د جنگ کې لاندې وته تر څو پورې مال دا وکي چې نسبازي د شي کو تور د شي چلاوا حتی تر دې پورې امام الحديث الباني رحمه الله او نور اهل العلم او دا فرمایي کې وسړي جهادي شیړي او هغه فلم د خپل کشرانو د زنانو ولم چرته وکي پای کې بس ممانعات نه لکه عائشه رضی الله عنها رسول الله د دې حبشو جګړه خودلی و چې هغه نسبازي کوله تر څو پورې زنانه په دې اسلحه باندې پوښ چې بدی کې فد باندې بوشتل کیږي او د څه بنکه کیږي او د څه دفاع کیږي او د څه تعرض او د صدا او د صدا د رسول الله به مقصد داو چې دا ټریننګ شي مجاهد شي ځکه مجاهد نبی دی د دین ورسره د مؤخر علی شوال په دې میش کې جوړ شو حلف الفضول فضول دا معنا چې بهترینه حلف ده د بهترینو انسانانو حلف المطيبين حق انسانان چې هغه خوشبوینه لګولې وي یا فضول دا معنا چې ډېر د کسان راجم شو چې دغه نوم فضل او دام فضل او دام فضل او دا دی یو شی باندې قسم وکي څنګه قسم وکي د یمن نه یو سړی راغی د زبید په نامه باندې هغه دلته په عربو کې مال خرج کی عاص ابن وائل السحمی د یو عربي او د مکی باشنده او د تجامل واخصو مسله خلاص شو وی ویل چې دا مال راکه څه به تعالی پیسې درکم وی چې ډیر خلاص دې زبید به شکرتي طلب د مال کو چې مال می د پیسې راکا ویننه درکوم سبا درکوم نه درکوم سبا درکوم خو بده کې ډیر وخوته اخر ورته ویل چې دا مال راکا کمال مال پیسې راکا که پیسې نه راکا د خپل مال راکا دی عاص ابن وائل السحمی ورته ویل چې نه مال درکوم او نه پیسې درکوم زل لاس اخلاص څه کوي هغه وکړه بعض انسانان د چې هغه د ډاکی کوي دغه زبید لاړو دارالندوه هغه ځو چې قصي ابن کلاب جوړ کړو او د عبد الدار له وسپارلو چې حکیم ابن حزام تقریبا غالبا ورنه په 100,000 درهم واقصو ما ورزه لو پاګه باندې ملامت هم کې خو ویل چې دا 100,000 درهم یا دینار ما فی سبیل الله وقف کړو دا غیر لپاره مې دا خرج کړو دې دارالندوه ورغه زبید ورغه د عربو د مشران راجم کړ چې یې بني مخزوم د ابو جهل قوم او د قشم بني سحمه چې دی عاص ابن وائز ما د مال قبض کړی دی یعنی مال خپل مال راکې یعنی مال پیسې راکې دا څه چل کې چې ظلم کړی دی او تاسو زما سره بده کې کومک وکړي اگر که زره بل ځای راغلم دی یمن نه خو هیڅ شم د په خبر باندې غوږونه را پوه اعتبار ورنه کې چې زه مسافر سړی دی که څوک خبر لغوږ دی کې دي کیسه کې نه لیکن دا دی او چې بغیر له وخت ډیر اوچت شاعر مو او د دې قریش او د دې عربو په کې سخت زم او بدی بیان کړه چې دا کمر خلک دی او دا خراب خلک دی دا د خلکو لمرونه قبض کوي به پیسې نه ورکوي به ایسو باندې خېټه ورچي او دا به غیرت خلک دې زموږ سره دفاع نه کوي خدا خبرې وکړي عربو کې عادت دار شي په خپل شهرت او په خپل عزت باندې ډیر سر ورکوي زبیر ابن عبد المطلب چې دا محمد رسول الله کاکاو دا د یو شاپ یو کور کې راځم شو ابن جدعان داغه به کور کې کېناست او قسم وکي لاسونه دي خلکو له بیعت کو ورکړه چې یا به د دې شړي کومک مم کو راځي چې کوم ځای کې مسافر سړی راځي کاغه د بار ملکی او کاغه د مکی والے چې چاور باندې ظلم وکي موږ به دغه انتقام اخلو یو سره بیعت وکي بل سره وکي بل خطور سره وکړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دې مجلس کې شریک او ډېر ښه مجلس چې د غریب دفاع وکړو او چا چې ور باندې ظلم وکړي د ظالم مقابله وکړو مال به داغه نه اخلو دي شړي به ورکو د دې عاص ابن وائل خپل ور الاول دا مال نو ورکو خو چې کله زور باندې راغی مال ور تسلیم کی دا عبد الله ابن جدعان په دې کور کې دا فیصله وشو دا مالدار شړیو څنګه مالدار شو دا ودا په خپل وخت کې ډېر غریب و دي پلار ایسه دا وشو د ځان نه جدا کی چې 1 روپۍ ګټې نه لیکن قرضونه په ما باندې راړي زره دي نه ورکېګا دی عبد الله ابن جدعان باندې دا ژوند ډیر سخت شو د شي ارمان وکي چې الله ما ملکا دا سره کوم ژوند شو بلار د کور وشړل ما مال نه راکې څوک مال قرض نه راکې
روانو مقصد دا و چې د شنه وزما تر څو پورې وزمره ما باندې یو مارو کامر باندې ورو سمي وجني قتل وکي دا کار وکي مې په دې لار کې روانو چې غړي نه ورته یو پټ ماري ول د تکسر مار پروت ندی عبد الله بن جدعان ویلي چې د دې مار ورزم چې سمي وجني ورشمه د ما باندې راځي شي کوله بعض خلک په دې کې تنګ شي د دې نه وجني خوشي خواره کړه ورغه هغه د سترو زرو مارو یو شا سر زر جوړ کړی و او په دې ځکه دفن کړی و دا خبره وکړه چې په مرور د زمانه باندې بسرا شم یا بس مارا بچین راشي د ستر زر بسان لو باشي لکه اوس د انګریزانو په افغانستان کې ورې باز زینو کې د ستر زر دفن کړی دي کله په شابه قبرونه جوړ کړی دي چې یو شی او چابل شی او چابل چې کله عبد دا ورغه ابن جدعان وې دا ستړي راواخصه او هغه خرڅ په پاغي باندې ډیر انتهي اوچت مالدار شو عربان براته د په دې کور کې به جرګه کوله ځکه مالدار انسانو او تر دې پورې د حجاجو خدمتونه به کوله غوله د شودو د پيو د ممیزو د کجورو د ټول تنظیم د حاجانو د خپل کو دا د ابوبکر رضی الله خپلوانو د عائشه رضی الله خپلوانو یو ورځ ورته پښتنه وکړه ورته ویل یا رسول الله ابن جدعان دغه دې حاجانو ډېر خدمتونه کړې دي ډېر خرچي ور باندې کړې دي آیا په دې باندې بس اجر دله ملاو کړی شي کور باندې کړی شي رسول الله ورته الله نشور کړي وې د په دې ټول عمر کې هم د شنې دی ویل چې اللهم اغفر لي الله رب العزت معفو مال معفو کده هغه ورسې د پاره کم شي د قیامت ورځ روان د پاګي کې ما معاف کا یا په دې دنیا کې ما معاف کړ شو پورې باغ ورځ باندې ما باندې آسان تیرش د دې وجنه عمل چې قبلي کې دغه باره کې څو شرطونه دي مخکې درسونه کې ویل شي و اول پکې د توحید عقیده دویم پکې د محمد رسول الله تابعداري دریم پکې احسان عمل د الله د پاره څلورم پکې اخلاص د ریا نه ځان ساتل پنځم پکې د مخلوق حق ادا کول چې پر دې حق د طرف کړي نه شپږم د ځان سره حسابي کول ووم په جذبه باندې عمل کول سستوب او عادت باندې بینه کوي اتم به ادب لحاظ کوي او نه هم باندې عمل کوي په دینت باندې چې باغی دونه کې الله ور باندې مال پیدا راکړي لسم به رب العالمین سره محبت ساتي یو لسم به عاجزي کوي او دولسم به الله تعظیم پر رزق کې لري د الله محبت په قران باندې راځي په منځ باندې په ذکر باندې په خلوت باندې د الله د نیکانو بندگانو کې ناسلو کې د رسول الله په تابعداري کې د الله لپاره مینه او د الله لپاره ورانه خیانت نه ځان ساتل مجاهده کوله په دې کارونو باندې الله محبت سره راګرځي نو چون کې په دې ابن جدعان کې د توحید عقیده نه و نه د الله نه بخنه وختل عائشه به رسول الله ویل چې د قربان اجر نه تقریبا رسول الله د 25 کلو عمر له ورسېدو چې کله 25 کلو شنه ابو طالب ورته ویل چې وراره اقتصادي مشکلات تعالی معلوم دي د څه چلو وکړه چې ته په سفر باندې روان شه شام نه لاړ تجارت وکړه اوس موږ د حالات ګوري څومره مال چې موږ ټول په حاجانو باندې لګو دا او دا څه بل مسله د ذریعہ د آمدن هم نشته نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر تیار شو ویل شهیدا خو مال به کم مسله خو مال نشته به زړه خدیجه تر کبرا نه به منګه اصول کو دغه نبی والو دا مالدار زنانه وا تجارت نبی مال ورکول هغه په ګټه باندې نیمه ګټه بداغي شو نیمه به دې شو په دې باندې د عربو د عادت د شروع تجارت خدیجه رضی الله عنها چا سوال جواب وکي چې رسول الله هغه د تجارت په نیت باندې وځي واغله خدا معلومه چې دا ډیر دیانتدار او امانتدار انسان دی کزمانه څنګه طلب د مال وکي زموږ د ټول مال ورکوم چې دا لارش نو ابو طالب صاحب دلاله او خدیجه له ویلي چې زمونږ دا وراره موږ په سفر باندې لیکو د 25 کلو په عمر باندې کته موږ ځم مال راکې وېسې د سوال اعمال والی لیکن څومره ګټه چې وشو او څومره مسله ده زه به صرف ساده ورله دوه خان ورکوم اضافه شي به نشته ابو طالب یې مخ د خپل ورته دوه خان د پرچاله نه دی او کچې ته بده کې چتواله راولي ری والا وېزه سلور شو د اجاره د مزاربت نه ځکه قانون دا چې په مزاربت کې شی نه معلومیږي چې دومره پیسې زما او دومره ستا او
او په اجاره کې دا معلومیږي دلته د رسول الله سره اجاره ولګیدا مزاربت کې به دا خبره چې تاوان به بچای مال د یو دی او ګټه وټه دا بل کوي نو اهل علم دا فرمایي چې د دې ګټه نه به دا تاوان پوره کیږي که چیرته دوی تقسیم کړي نه و او که تقسیم کړي وای بالکل ګټه کړي نو به د مال والا تاوان وشي چونګې دا اجاره او بچلو کانو باندې رسول الله روان شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تجارت ناشنا تجارت نور عربانو کې دا تجارت چې دې ځنه به پیسې ویوړي نو په شام کې به شی واخصو به مکه کې خرج کی او رسول الله د دې ځنه ځان سره مال واخصو الته خرج کی دغه ځنه مال راوړل دلته خرج کی ډیر اوچته ګټه به رب العالمین ورکړه مېسره د خدیجه الکبرى او غلام د مشروان کې وزلار مېسره چې کله وسره په سفر باندې روان شو ډیر نشته عجایبات ولیدل د رسول الله معجزات یو دا چې دوه ملائکو د رسول الله په سر باندې سورې کول سورې تعجب وکي مېسره ویل چې کته سره کوم ناشنا سړی دی سور نور دی او دوه ملائکه یو بل سره دا وزري وجې کړی دی په محمد رسول الله باندې د پاسه لکه چتري غوندې روان ډیر ته متاثر شو او بل درې مېسره د شي اکرام کول ته به دا ګمان کول کې مشروره سره د دې چې په عربو کې خادمان او غلامان دا ډیر د شي کته مرتبه کې ګڼل کېږي لیکن جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره اکرام کول کوي او مرګري ورور چې سره رواني اېدینه متاثر شي د سمره اوچت انسان دی منهاج المسلم کې د عمر ابن عبد العزيز واقع چې ذکر کړی د ویتل خلاص شو نو ملما ویل چې زبر د تیل عوالم عمر عبد العزيز ورته وی چې نه زما په کور کې ملما دا کار نشي کولای وېزه خادم براجي کو هغه 15 منټه کې چې وسو د شوی هغه مراجي غوا خپل لاړو غتیل لاړو په دې کې واچول ورته ویل چې ته امیر المؤمنین ته څنګه دا کار کوي وې چې مخ کې لاړو ابن عمر ابن عبد العزيز نو میدم وشرال عمر ابن عبد العزيز مو به چې کینه عمر ابن عبد العزيز منو په دې کې څه کمیګه مخونه په کار ده چې په خپل خدمت وکم لکه رسول الله به په خپل خدمتونه کول په دې لار باندې شان روانو عقب هرا چې کوم مرشي او دغه په ځای باندې دغه بچي بل ملګری هغه ځای کې ناس جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدو ځان له دعوت کې مې سرمو ورته ویلي دلته راشي شکل رسول الله راغی دی ونه لاندې کیناس قسم یو کې زماره په الله باندې قسمی چې په تورات کې موږ د لیدلې دي د اخر زماني پیغمبر چې راځي په هغه کې بدات علامات او د دې ونه لاندې بکینی هیڅ د دې لاندې نه ستې مګر اول محمد صلی الله علیه وسلم لاندې کیناس مې سره له ویل چې دا وګوره د اخر زماني پیغمبري مکه ټول عربو د رسول الله نبوت معلومیږي جرجس ته معلوم کې په دې کې صرف مې سره لا او په دې کې ناشنا کمال لري وې چې کله په دې غونډې باندې راوخته دغه دوه ملائکه ور باندې سورې کولو او هر کانه هر بوټي چې مالې دو محمد رسول الله سجده کوله دا خبره د مېسره په ځړ کې نورم پرې وتا حالت چې کله لاړو تجارت کې دا غاک چې راځي هغه سره ډېر ناشنا رویا په پراخه تندي او کچا نشي مخل ډېر په نرمۍ باندې او کچا نشي ورکیم ډېر په نرمۍ امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسعود نه خبره نقل کړې ده چې کم سړی په دې لین دین کې نرمي کوي رب العالمین ودا جنت لور داخل کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چا بارے کې دا خبره کوله چې په خاص زمانه کې وسړی مر شو الله رب العزت ملائکه له ویل چې تاسو وګورئ دا عمل نامه کې ویڅ شم نشته وی به موږ وګورئ چې نشته پکې صرف دومره شی دی چې ما بچا باندې قرض وقت بچي پورا شو نو به ما ستر نشه ما زبله مېش کې بیره کې به بل مېش راکې پم دي کې سمور شو کله به ورته ما پون کې کله اکثر یې شکل لګ وی رب العالمین به وایي چې زما دي بندر دي بندگانو سره دوه نرمي کړي زه ډیر لایق هم چې دي بند سره نرمي وکم ایسه تاسو د جنت لبوسه رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام رښتینی تاجر امانتدار چې هغه په تجارت کې درواغ وغیرہ دا خبره نه کوي په ورځ قیامت به رب العالمین د انبیو سره په صف کې راځي تصور وشت کمال دی دا یاد ساتي چې کوم دکاندار هغه په دې لیندن کې ښه اخلاق استعمالي خلک مرتجه تر چې خلکو بجنون کې رب العالمین دا محبت دا ورچوي او چې کوم سړی هغه کنزل کوي تنگ دستي تنگ زړی چې لکه په ما باندې د عمل راکته کې وشه اخلنه او دا وزبر د چیرته الماری کې کېدم چې خسره اول به ویل چې نه اخلم او یې اخلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کار نه کوي په پراخه تندې باندې دا کار کولو بیرته تجارت را روان شو تاجران چې کله وګرځیدل خدیجه الکبرى له چا ویل چې محمد رسول الله راغی هغه د اوچت بلخانه له وختله
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې لار باندې روان دي دوه ملائکه ور باندې وزر د شنیولې دي خدیجه دي نور زنانو راواز کې ودل تراشي محمد را روان دي علیه السلام او داغه په دې سر باندې دوه ملائکه بره وزر ودل شنیولې دي وېدار دي شړي ګور ډېر اوچت کمال دی د خدیجه په دې کې رب العالمین یو نشه محبت رسول الله پیدا کړ مال شکل راو ډیره ګټه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه د 25 کلو په عمر باندې دی نفیسه ابن منیه د یو زنانه و دی خدیجه الکبرى ورته راولېږله ورته ویل چې محمد رسول الله له وجه ته واده نه کوي کته واده کوي ګوره خدیجه سره واده کوي خدیجه ډېره مالدار زنانه و ډېر خلکو په جرګې کړي وي چې پلار ور کړی نه و یو خو سروي کړو په عمر باندې و وې دی وخت کې زور واده نه کوم بوخاني زنانه یم دا خدمت او دا شین بیرت کول دا نفیسه ابن منیه چې کړه د رسول الله صلی الله علیه ورته ویلي هل تتزوج ولی تو واده نه کوي مال کړه تتزوج ولی واده نه کوي نبی کریم علیه السلام ورته زه غریب یم واده کوم څه باندې کیږي دی ورته ویلي چې زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده ډیره پسندار ده ډیره اوچت سباله ده چې خدیجه الکبرى ده رسول الله ولی نه زه به وکم باندې چې تاسو سره واده کوي یو ډیره مالدار ده ډیره اوچت سباله ده ډیره قیمتي زنانه ده او ډیره خلکو زما ماته به جګړې کړې دي چې ور کړې ده وېزه سي چې شرط باندې چې مال به شلو خان راکوي شلو خان ورته په مہر کې مقرر کړو او خطبه چې د ابو طالب ویلي قانون دا چې په نکاح کې باید اول خطبه ویل شي دغه نور سره خبرې وشي زموږ بری خلکو کې د عادت دی اول نکاح وتړي دغه نور سره خطبه کوي د جمعې فرض باندې اول خطبه خلک کوي کنه اول منځ کې بیروسه خطبه کوي اول خطبه د ورسه منځ سنت طریقه په خطبه کې دا ده چې اول په خطبه وایي دغه نور سره به خبره وکړي چې پلانې د پلانې نور په مقابل د دومره مہر کې ندل په نکاح باندې ورکړه د خدیجه الکبرى سره واده وشو چې کله واده وشو د دې خدیجه رضی الله ډېر ناشنا فضایل ورسره ان شاء الله د رسول الله د بیان مبارک راځي نظر تنعیم وغیرہ باندې ذکر کړی دي او د شریعت کتابونو یو خصوصیت دا ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې په عمر کې چې کړه دا وسره په نکاح باندې واخسته بل سنانه چرته ونه کړله رسول الله 25 کلن دي او خدیجه الکبرى د 40 کلو په عمر باندې ده لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ځواني ټوله دیره تیر کړ ډیره کمالي زنانه و د رسول الله د تربیت وکړه لګره بچي وجه دا ده چې رسول الله د 50 کلو په عمر د مور را پاتې شوی د دوه میاشتو په دې حمل باندې او چې پلار وفات شو اته کاله دوه میاشتې ولستو راځي چې نکي وفات شو نو ډیر د شو ناشنا کې پیدا شوی د الله ورته د مشر زنانه په نکاح باندې ورکړي چې د مرغونی تربیت وکړي ډیره تسلی به ورته ورکوله نو د خدیجه رضی الله عنها په نکاح کې بل واده چرته ونه کی دویم ناشنا کمال پکې داري اولنی اق زنانه چې محمد رسول الله باندې بزنانه کې ایمان راوړي دي زنانه ډېر قیمتي مخلوق دي په اسلام کې اوله شهیده هغه زنانه د سمیه رضی الله تعالی عنها د فرعون د خون اوله شهیده چې ماشطه دغه نور سره بل شهیده چې اسیا بنت مزاحم او په زنانو کې چې اول ایمان رسول الله باندې راوړي د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بنت خویلد درې مخکې دوه خوندانو یو عائز او بل حاله درې نبی کریم علیه السلام او بل نشه مسله پکې ده د رب العالمین د خوانه په خدیجه باندې سلام را لګل شوی دی جبرئیل راغی او رسول الله علیه ویلي چې صاحب به وسنه راځي خدیجه پاغي باندې د رب العالمین د خوانه سلام دی الله رب عزت په هیڅ هم سلام نه لګل مگر پم دی او د شي ورته وایا چې رب العالمین په تابه سلام را لګل او د سلام نو ورسه الله رب عزت تعالی په جنت کې د ملغلر نه یو بنگله جوړه کړی دا چې نه به الف ستړي او نو به کې شور وي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبینه وی لیکن کله چې رسول الله پاتې تقریبا 9 زنانه د نکاح کې وی په دې کې 15 قریشي او د څلور عامي د يهودي او سوال نه د مغربینو نعوذ بالله من ذلك چې رسول الله خو خواهش پرس انسان دی ورس بیبینه ولي کړی
اعتراضونه پر رسول الله باندې په قسم حالات کې کوي. کله دا خبره کوي چې ګوره دا سره کوم سړی دی دین د شي دین راوړی دی سخت دریش سړی دی او دا چې په خلکو کې دهشت او ډار خوري د قتل او قتال نه بل کار نشته او دا کار دی او دا کله د مسلمانانو کې ده د ظاهر پیشکاری کوي یا رسول الله خواهش پرست انسان ولس به بیان کړی دي او حالان کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین د سلوریم سره ځوانانو زور ور کړو په دې وخت کې بکار ده چې ډېری به بیان کړی وي لیکن په دې ولس به بیان باندې چې رسول الله صبر کړی دا د رسول الله انتهایی صبر دی چې کړی دی او بل دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د رب العالمین دا دومره به بیان ور کړی خو الله ور کړی زما ته پیسه ما ته په ولې خپه کېږي دا الله نبی او رب العالمین ورته دی ولس به بیان ور کړی دی ستا پیسه اوس ما پیسه الله په خپل نبی باندې قسم رحمتونه کوي قرآن ور کړی دی منصب د نبوت ور کړی دی دا به بیان ورته جهش کړی دی ما ته لپاره د څلور جواز سره اضافه نور نشته زړه دی انسان باندې خورینه او بل که چیرته دا خواهش پرست په کار دا چې پیغلې زنانه کړي وي د رسول الله د الله به بیان ټول کونډې وي یو بیبي په دې کې عائشه رضی الله عنها هغه پیغله وا هغه څنګه غالبا د هجرت نه 3 کال وړاندې په لسم کال د نبوت باندې د دې کوژدن پر رسول الله باندې وشوا او به په دویم کال د هجرت باندې دا واده شو د نه کلو په عمر باندې په نه کلو کې به یو ماشوم نه څه خواهش پرستی وشي هغه به شرط خواهش پوره شي رسول الله چې کله وفات کیږي تقریبا دا 13 کلو په عمر باندې پاتې را لیکن مقصد په کې دا دی چې د عائشه رضی الله عنها تربیت د رسول الله په کور کې وشو او عائشه هغه وچه د زنانه ده عبد الله د نبی کریم علیه السلام پیغله بیبي دا 13 کلو په عمر باندې وفات شوه د عرش د پاس رب العالمین د دې برائت کړي د رسول الله په بیانو کې پیغلا د دې په نوبت کې رسول الله وفات شوی دی اخر وخت کې د رسول الله سره د دې په غي کې د دې لاړې د رسول الله سره وځي شوی دی د مسواک په وخت کې د دې په کوټه کې دفن د اول خلیفہ لور یو نشه کمالي زنانه ده المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غالبا په ولسم د رمضان باندې د شنبه په شپه باندې وفات شوی ده جنت الباقی کې دفن ده جنازه ور باندې ابو هريره سب کړی ده تقریبا 12 احادیث ټول نقل دي نو دا سوال د خلکو به زی دی چې رسول الله خواهش پرست ډیری کړي دي دیم د ډیری زنانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې بنیاد باندې کړی دي چې رسول الله د ټول امت ذمہوارو الله رب عزت د زنانه په نکاح باندې ورکړي تر څو پوری دا سره په دې دین کې شریک شي د دین دین زده کې او به د نور خلکو ډیر په اساني باندې نقل او بل نشه کار داو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام با هغه د ازیت زنانه په دی وجه باندې وکړي چې عربو به زوم د شي عزت او اکرام کوله کته خپل بچي الا الموده فی القربات قران کې غالبا سورې شورا کې الله دا ویلي ده معنا دا چې تاسو نه سوال نه کوم مګر خپل مابین کې خپل ولی کوي یا اسمر خپل ولی لحاظ وکي یا هغه کارونه وکي چې باغی باندې رب العالمین له ورنږدې کیږي چې هغه تهجد کوي سجدي کوي دعاګانې د الله نه غواړي نفلونه کوي قران سره تعلق لري صدقې کوي جهادونه کوي اخلاص کوي په ملائکه باندې ایمان راوړي منځونه وکي زکات ورکي پنځیو باندې نیک عمل نو د زوم بده شي اکرام دوی کول لکه د بچي تر څو پر رسول الله په تایید کې داخله ګذريږي به عربان کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام به زنانه په نکاح کړي دغه د مور او پلار د اکرام د وچی لکه ابو بکر رومان دا د عائشه رضی الله عنها مور او پلار و لیکن د عائشه سره چې په دې وخت کې د نکاح وکړه ولې وکړه ستر د دې لپاره چې ابو بکر خوشاله شي او کله د زنانه د خوشحالي لپاره رسول الله وسره وعده کړي لکه حبیبه دا چې کله حبش ولار د دې خاون چې د ایسا کافر شو نصرانی د دې خپل بيبینه طلب وکړي چې تم راشه نصرانی دین لا وراوړه و ما پر رسول الله باندې ایمان راوړې زنه نصرانی څخه کوم زه اسلام بچي نبی کریم علیه السلام د دې د غیرت چې وکړو دغه سره نکاح وکړه نجاشی پاچاله ویلې چې دیلا څلور سو دینار ورکړه تقریبا درهمه دینار تقریبا دغه 300 درهم جوړیږي شاوخوا نجاشی بادشاہ چې کله دغه نکاح وکړ رسول الله لدای په مہر کې ورکړه خلکو چې دې ورته وی کی نه تر څو پرې پتا شو مې له خوراک کو ځکه دا قانون دی چې سړی نکاح وکړي نو باید څه خوراک په ملګرو باندې وکړي سلمہ په دې مناسبت باندې په نکاح کړ چې دا د ابو سلمہ خزوا د رسول الله رضی وراندار وا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام انا ابو سلمہ دا د سویبی اولاد ورزئی
د حلیمه سعدیه د رسول الله رضی عبد الله یو خور شیمانو می د بل نفیسا اما د سویبین رضی الله چې هغه ابو سلمہ چې کله هغه وفات شو نو ام سلمہ په دې مناسبت باندې واسه چې داس ما وردار ده تر څو پرې دا خوشاله شي پیغمبر رسول الله صلی په دې مناسبت باندې نکاحونه زیات کړی دي او بل نشه کمال په خدیجه کې دا دی چې د رسول الله دا ټول اولاد د خدیجې نه الله پیدا کړی دي اولنې بچی چې قاسم وشو قاسم د نبی کریم علیه السلام اسم کنیم ابو القاسم څوک دا رشفت مې شو په عمر باندې وفات شو څوک د 5 یا د 2 کلو په عمر باندې او بعضی انسانانو په دې عمر کې وفات شو د په اسمانه سوري کولای شو د رسول الله اسم کنیم ابو القاسم د نبی کریم علیه السلام نوم او د نورو انبیانو نمونه دا سړی په دې ځمانه کې خودلې شي په بچو باندې کې خودلې شي اما اسم کنیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي خودلې لیکن امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دام د رسول الله په حیات پورې خاص وشکل او پات شي ورکه یو سړی په ځمانه ابو القاسم کې د موسیقي شوي شي د ملکو نمونه سړی باید په ځمانه کې نه دي امام مالک رحمت الله علیه د عمر څخه دا خبره نقل کړې ده یا د قشه امام مالک په وړاندې وچاري جبريل نوم په ځمانه کې کوړې سخت غوسه شو چې ولنو نمونه قاضي چې تاسو دا کې خودل د قاسم نه ورسره زینب وشوله دا د رسول الله لوروا به دغه نور سره بل لورو شه رقیه بل لورو شه فاطمه الزهرا به بل لورو شه ام کلثوم دغه نور سره بل بچو شه عبد الله دغه نوم طیب دی بل طاهر دی بدل عبد الله دا درې وړيو نمونه دي دا دوه اسماء صفاتیا د مزمز کې به د مقوقس بادشاہ د خوانه ماریا قبطیه رسول الله له حدیث و دغه نه یو بچو شو ابراهیم هغه چې کله وفات شو د نبی کریم علیه السلام د بوډاوالي بچو ډېر انتهازات هم شړل د سترګې نه وکړاړي او جړه په کار د بدی شرط باندې چې کله انسان د مخ ګریوان وغیرہ دا ونشلي به جړه انسان کله راځي چې کله سړی قران کې تدبر وکړي د الله په انعاماتو کې سوچ وکړي د حساب کتاب حالات را مخې لکې د جهنم حالات را مخې لکې د رب العالمین عظمت را مخې لکې او نبی کریم علیه السلام د دومره ګران او خدیجه چې کله هر وخت به رسول الله د یادوله عائشه رضی الله عنها کله غیرت کرا ویل چې بل بیبي نشم دی خدیجه دی انها كانت وكانت عائشه خدیجه کې خدا کارو دا تر دې پورې ورسې دی غوړاله رسول الله علیه الله حالکا عائشه په دې باندې غیرت کرا دوی وکړه چې کله به ذبح وکړه نبی کریم علیه السلام د خدیجه پر قربان باندې فرموله د خدیجه دوستانو سره رسول الله احسانونه کول تر څو پورې د هغه انسان شي جهادونه وکړه وغیرہ چې کله 15 کلونه ورشي د دین را پدې خو ان شاء الله که چرشه به ورځ باندې شرط ژوندیو نه به د نبوت په سلام د رسول الله شروع کیږي هغه وګوي رب العالمین دې مو تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي